أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن سیده موږ به په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی شو چات جی پي ټي د احساساتو تحلیل لپاره استعمال کړو. تاسې کولی شئ چې د جی پي ټي په واسطه د احساساتو تحلیل وکړئ. دا مه هېروئ چې جی پي ټي یو مصنوعي نه دی او ډیټا یې له وړاندې پروګرام شوی دی. په هر صورت کله چې تاسو ورته وایئ چې زه نن د یوازیتوب احساس کوم، دا به تاسو ته ځواب درکړي چې دا یو عادي احساس دی او هر انسان ممکن د ورځې په اوږدو کې داسې احساس کوي. نو اول تاسو کولی شئ جی پي ټي څخه وغواړئ چې د کلمو تر شا احساسات تحلیل کړي. د مثال په توګه دا کولی شئ تشخیص کړئ چې آیا یو پیغام مثبت، منفي یا بې طرفه دی، او د احساساتي لحن په اړه معلومات وړاندې کوئ. یعنې تاسې غواړئ پوه شئ چې دا پیغام خوشحاله ده یا دغه سړی خوشحاله ده چې ماته دغه پیغام رالیږلی ده، یا د دغې پیغام معنا څه ده. سړی خفه ده، ناامیده ده او نور. نو دلته زه اوس په چات جی پي ټي کې یم او له ما سره دغه پیغام ده لیکلی دی: زه ډېر خوشحاله یم چې زما دوستان مې له ما سره دي، یعنې زما ملګري له ما سره دي. نو زه غواړم دغه پیغام زه پیدا کړم چې دغه پیغام مثبت ده، منفي ده یا بې طرفه دی. نو زه به دا پیغام لیکم او دلته به ورته وایم ما ته پیدا کړه چې دغه پروګرام مثبت دی یا منفي دی. نو موږ هسې انټر وکړو، نو اوس به موږ ته جواب راکړي دا پیغام مثبت دی ځکه چې پکې خوشحالي او د دوستانو شتون څرګند شوی دی. لکه په دغه ځای کې ویلي زه خوشحاله یم، دلته وګورئ ځکه چې پکې خوشحالي او د دوستانو شتون څرګند شوی. نو که چېرې تا سره ستا ملګري دې وي نو ته باید خوشحاله وي ځکه چې له تا سره دی. دا یې څو یو مثال. یا له ما سره دغه بل مثال ده. مثال یعنې پیغام: زه ډېر خوشحاله یم چې نن مې خپله پروژه بریالۍ بشپړه کړه. نو ما په دغه ځای کې پوښتنه بیا ترې کړې آیا دا پیغام مثبت یا منفي دی. نو زه چې انټر وکړم نو تاسې به اوس وګورئ موږ ته به مثبت راکوي. دا پیغام مثبت دی ځکه چې تاسو د خپلې پروژې بریالۍ بشپړولو په اړه خوشحاله یاست، یعنې تاسو د دې په اړه خوښ یئ. دا یوه خوښي او بریا څرګندونه ده. نو موږ ته یې راکړه چې دا هغسې ده مثبته جمله ده یا پیغام ده. یا دغه یو بل مثال له ما سره ده. یا یو پیغام وایي: زه ډېر خفه یم چې زما لپاره هیچا وخت نه لري، یعنې هیچا وخت نه درلوده چې له ما سره کښېني خبرې را سره وکړي. نو که زه بیا انټر وکړم ما ته به منفي راکړي. دا پیغام منفي دی ځکه چې تاسو د خفګان او ناراحتي احساس کوئ چې خلک ستاسو لپاره وخت نه لري. نو موږ په دغه ځای کې ویلې خفه
خفګان او ناراحتي احساس کوي، یعنې موږ دا احساس کوو د خفګان. نو ځکه دلته منفي ولیکو. یا دلته راسو موږ په انګلیسي کې ولیکو. دلته یو پیغام ده I am not feeling well today. نو بیا تاسې دا پیغام ولیکو، بیا ورته وایي is this sentence یا تاسې کمنټ دا ویلی دا به ورته لیکم is this sentence positive مثبت یا منفي ده. نو ما ته زوسې اوس انټر وښمه، نو ما ته به نګیټیو راکړي، یعنې منفي به راکړي. ځکه چې دا as it expresses that you are not feeling well. موږ ویلې موږ ښه احساس نه کوو، نو دا ښه نه ده. که چېرې موږ ښه احساس نه کوو، یو مریض یو، نو موږ مثبته که ده که منفي ښه احساس نه کوو، دا منفي ده. یا یو بل چې موږ سره ده مثبت یا پازیټیو. I am happy to see my family. زه خوشحاله یم چې خپله کورنۍ وګورم. یعنې یو بل له خارج نه نورو ملکو نه خپل کور ته ځې، نو ته اوس پیدا کوې دغه پیغام چې ده منفي یا مثبت دی، پازیټیو یا نګیټیو دی. موږ دا ولیکو، نو موږ چې دلته اوس انټر وکړو دا به موږ ته پازیټیو یا مثبت راکړي. ځکه چې هاپینس موږ خوشحاله یو چې موږ خپله کورنۍ وګورو. This sentence is positive as it expresses happiness about seeing your family. دا جمله چې ده دا مثبته ده. تاسې د خوشحالۍ په هغه کوئ احساس کوئ. تاسې خوشحاله یئ چې خپله کورنۍ مور پلار دوی ووینئ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.